لکه څنګه چې جورج برنارد شا وایي دا په ځمکه کې تر ټولو خطرناک کتاب دی. هغه وایي د تر قلف او کیلي لاندې وساتئ، ستاسو ماشومان باید ورته لاسرسی ونه لري. دا هغه څه دی چې جورج برنارد شا یې وایي. زه دا د یوې عیسوي مجلې څخه لولم چې د پلین ټروټ نومیږي. د 1978 کال اکتوبر ګڼه ده. دا وایي ماشومانو ته د بایبل د کیسو لوستل کولی شي د جنسي اخلاقو په اړه د بحث هر ډول فرصتونه برابر کړي. یو بې سانسوره بایبل ممکن ایکس ریټینګ یوازې د بالغو لپاره درجه ترلاسه کړي. زه نه پوهیږم ستاسو به د سکندینیویا هیوادونو کې داسې څه شته چې ورته ایکس ریټینګ وایي. د ماشومانو د لیدلو وړ نه دي، یعنې د ایکس درجې نښه. یو بې سانسوره بایبل ممکن د ځینو سانسور کوونکو لخوا د ایکس درجې نښه ترلاسه کړي. یو عیسوي مجله دا لیکي چې په دې معنا ده لکه څنګه چې جورج برنارد شا وایي دا په ځمکه کې تر ټولو خطرناک کتاب دی. جورج هغه وایي د تر قلف او کیلي لاندې وساتئ، ستاسو ماشومان باید ورته لاسرسی ونه لري. دا هغه څه دي چې جورج برنارد شا یې وایي. زه غواړم تاسو لاړ خپله دا تصدیق کړئ چې آیا د جورج برنارد شا دا وینا سمه ده که نه. خو زه تاسو ته د دې نامنهاده الهي کتاب څخه یو وړه نمونه درکوم ځکه چې دا د خدای کتاب نشي کیدی. زه د قضاتو یعنی ججز له کتاب څخه 14 څپرکی اول آیات لولم. تاسو غزه پیژنئ چیرته چې د یهودیانو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه او ستونزې روانې دي. غزه او لویدیځه غاړه، غزه همدا یوه غزه ده. شمشون یو یهودي و، غزې ته لاړل او هلته یو فاحشه یو بدنمنې ولیده. تاسو دلته هغوی ته څه وایئ؟ کال ګرلز. تاسو ورته څه وایئ؟ هغوی د دې لپاره کار کړی. هغه وایي نه، په انګلیسي ژبه کې هغوی د دې کار لپاره ښکلی ټکی کاروي لکه هوکرز او نور. نو هغه لاړ او یو فاحشه یو بدنمنې ولیده. هغه شمشون هغه غزې ته ځي. دا دی زه د خدای کتاب لولم او دا یوه فاحشه ولیده او هغې ته ورننوت. هغه له هغې سره جنسي اړیکه ونیوله او سزا یې څه وه؟ هیڅ سزا نشته. هغه په د الهي کتاب کې ستایل شوی دی. نو ما وویل اوس دا څه ګټه رسوي؟ ډاکټر ورنون جوینز چې یو ډیر مشهور روانپوه دی، یو امریکایي روانپوه، هغه د ښوونځي د ماشومانو پر یوې ډلې تجربې وکړې چې ورته ځینو کیسې لوستل کېدې او هغه وویل چې دې کیسو په شخصیت کې ځینې واړه خو دایمي بدلونونه راوستل، حتی د ټولګي په محدود چاپیریال کې. تاسو ماشومانو ته د هر څه په اړه کیسې کوئ، د هر څه په اړه. تاسو هغه ماشوم پروګراموئ په هغه کیسو سره چې ورته کوئ یې هر څه. نو په هر څه چې تاسو هغوی تغذیه کوئ، که جنسي موضوعات وي، که تیری، قتل، که له محرمو سره زنا وي، تاسو خلک پروګراموئ. هر کله چې هغوی ته فرصت په لاس ورشي هغوی ځي او هغه څه کوي چې لوستلی دي. موږ هغه څه یو چې خورو او موږ هغه څه یو چې لولو یې. هر ډول ادبیات چې تاسو لولئ یعنې هماغه څه جوړیږئ. ځینو هغه شیان چې تاسو یې دلته پیرودلی شئ که زه یې له ځان سره جنوبي افریقا ته یوسم، زه به زما په هیواد کې 2 کالو لپاره زندان ته لاړ شم. هغه څه چې زه یې د لندن په هیټرو کې ترلاسه کولی شم، هغه څه چې زه یې د امریکا کې د کینیډي په هوایي ډګر کې ترلاسه کولی شم، هغه څه چې زه یې له دې ځایه سټاکهولم څخه اخیستلی شم که زه د خپل هیواد ته یوسم. زما هیواد سپین پوستې واکمنان یې تر هغه ځایه چې د اخلاقو او فحاشۍ یعنې پورنوګرافي خبره ده، هغوی دومره سختګیر دي چې زما په دې عمر کې هم هغه وایي د داسې کثافاتو د لیږدولو په خاطر به 2 کاله زندان ته لاړ شي. خو د خدای په کتاب یعنې بایبل کې دا هر څه حلال کوشر دي.